السلام علیکم ګرانو هیوادوالو ستړي مشه هیله ده چې ټول به ښه یاستئ او روغ جوړ به یاستئ. یو ځل بیا په یو بله ویډیو کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. تاسو همدا شیبه د محمد صافي په نوم د یوټیوب چینل څخه ویډیو ګورئ. څه ډول د فیسبوک پروفیشنل چې کوم نوی موډ راغلی دی دا آن کو او څه ډول د فیسبوک څخه عاید ترلاسه کو یا د نورو ټولنیزو رسنیو څخه عاید ترلاسه کو. نو زه نن غواړم چې تاسو سره خپل د سوشل میډیا چې کوم حقیقت دی او کوم عاید دی د هغې په اړه زه تاسو سره خبرې شریکې کوم. نو هیله ده چې ستاسې ویډیو را سره تر پایه وګورئ. ګرانو دوستانو که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی ضروري سبسکرایب کړئ. مهمې یو شمېر ویډیوګانې موږ تاسې ته دلته خپرو چې تعلیمي د سکالرشپونو اړوند د عربي ژبې زده کړې او ډېرې مهمې سیاحتي تفریحي ویډیوګانې چې موږ کله کوم سیمې ته سفر وکړو ضروري تاسو ته ریکارډ کوو او تاسو ته په یوټیوب باندې خپرو. نو ګرانو دوستانو راځو څه ډول د فیسبوک پروفیشنل موډ آن کو. ګرانو دوستانو لومړی به تاسو چې خپل فیسبوک ته کله راغلی دغه 3 ډاټس به کلیک کوئ. نو که چیرته دلته تاسو ته سر څخه مخکې یا وروسته تاسو ته لیکلي چې ستاسو پروفیشنل موډ تاسو لپاره اوس آن دی نو تاسو مستقیما کولی شئ هغه خپل پروفایل چې د پیشته واړوئ. خو زه ورځم لومړی غوښتنه کوم د فیسبوک له ادارې څخه چې مستقیما زه دغه سیستم نه لرم او څه ډول وکولی سم چې دغه پروفیشنل موډ ته واوړم. نو راځم ریپورټ ا پرابلم دلته نو وایي چې تاسو کولی شئ چې خپل موبایل داسې وخوځوئ چې ډایرکټ مو کنټینیو ان ریپورټ صفحې ته بوځي. نو راځو دلته. ګرانو دوستانو دا هغه د مرستې د غوښتنې د فیسبوک یو ځای دی. تاسو که هر ستونزه لرئ په کیمرې برخه کې یا په وای فای برخه کې یا د ریکوسټونو برخه کې نو تاسو کولی شئ چې دلته مستقیما له دوی سره رابطه کې شئ. نو دا دوستانو راځو دلته مونږ اوس چې ستونزه لرو مونږ د پروفایل برخه کې لرو نو دلته وایي چې ټیک سکرین شاټ. نو دلته ډایرکټ سکرین شاټ اپشن مونږ ته راغی. نو راځو دا برخه سکرین شاټ کوو. نو دلته ورته لیکو چې زه به دغه لیک تاسو کولی شئ د ویډیو په لاندنۍ برخه کې دغه معلومات راواخلئ. دلته مونږ غوښتنه کړې ده چې لطفا مونږ ته دغه د پروفیشنل چې کوم موډ دی دا مونږ ته حل کړئ دا کومه ستونزه چې ده. نو دلته به ګرانو دوستانو تاسو سینډ کلیک کړئ. چې کله مو سینډ کلیک کو یا 48 یا 40 ساعته بعد تاسو ته اپشن راځي او دغه ډول اپشن راځي ګرانو دوستانو ټرن آن تاسو وینئ. نو زه ورځم داخلیږم دې ته او خپل دغه فیسبوک چې دی دا پروفیشنل سیسټم ته اړوم. نو دلته به ټرن آن ووم یا ویلکم ټو پروفیشنل تھینکس ډیره مننه فیسبوک. نو دلته ګرانو دوستانو زمونږ دلته به دا لږ تازه کما نو مستقیما زمونږ فیسبوک چې دی ګرانو دوستانو د پروفیشنل سیسټم ته واخود. نو اوس راځم تاسو ته د پیسو په اړه معلومات در کوم چې څه ډول مونږ کولی سو د فیسبوک څخه پیسې ترلاسه کړو. نو مهم دلته ګرانو دوستانو دغه سټارز دي دا مونږ لپاره ډیر زیات مهم دي. کله چې ګرانو دوستانو دا فعال وي نو دلته تاسو ته یو شمیر انفارمیشن درکوي ستاسو د بانک او ستاسو د آی ډي کارت ستاسو د لوکیشن ادرس په اړه ټول معلومات در څخه دلته غواړي. نو دلته دوه ډیر مهم شیونه دي ګرانو دوستانو. یو باید تاسو په 15 ورځو کې باید تاسو 1000 فالوورز پوره کړی وي او د دې ترڅنګ تاسو باید په داسې هیواد کې اوسئ چې دغه د سټار ورکولو سیستم ورپکې فعال وي. نو راځو ګرانو دوستانو د فیسبوک سټار په اړه یو شمیر معلومات لولو. دا نو د دوی یو نوی سیستم دی او د هر سټار په سر تقریبا 0.1 تاسو ته راځي ستاسو حساب ته. ګرانو دوستانو هغه هیوادونه دي چې دغه سیستم ورپکې فعال دی: استرالیا، برازیل، کاناډا، فرانسه، جرمني، انډیا، اندونیشیا، ایټالیا، مالیزیا، میکسیکو، نیوزیلند او یو کې یو اس ای. دغه کوم وطنوال چې په دغه هیوادونو کې نو دوی کولی شي چې مستقیما خپل د بانک سیستم ورپکې فعال کړي او د دې لپاره شرط چې د ګرانو دوستانو $100 دی باید یو کس $100 پوره کړي. له هغې وروسته بیا کولی شي چې هغه راوباسي. نو دغه هیوادونو نومونه دي په ایشیا کې بنګلادیش دی، بوتان دی او کمبوډیا ده، هانګ دی، اندونیشیا دی، جاپان دی او مالیشیا ده، نیپال، پاکستان، فلیپین، سنګاپور، سریلانکا، تایوان او تایلند او ویتنام.
بدبختانه افغانستان ورپکې نسته دی، استرالیا، نیوزیلینډ. نو ګورو چې آیا افغانستان پکې شته دی او که نه. بدبختانه افغانستان پکې ما ونه موند. نو هیله ده چې ژر تر ژره پکې د افغانستان نوم هم اضافه شي او زموږ وطنوال هم چې دی د فیسبوک څخه پیسې ترلاسه کړي. نو ګرانو دوستانو، تر څو چې تاسې دغه دوه اپشنونه ستاسې ټیک مارک نسی د شین علامه را نسی، نو تاسې نسی کولی چې پیسې وباسئ یا د فیسبوک څخه پیسې ترلاسه کړئ. دې تر څنګ که چېرته دغه دوه شین ټیک مارونه ان سوي وي، نو دلته تاسې ته لیکي چې تاسې $100 چې کله پوره کړئ، له هغې وروسته تاسې کولی شئ چې دغه پیسې وباسئ. نو خدای دې وکړي چې ژر پکې د افغانستان نوم هم اضافه شي. که د چا نوم کوم هیواد نوم پکې اضافه وي، کوم وطنوال هلته وي، نو کولی شي چې له دغې سیسټم څخه استفاده وکړي. بل ګرانو دوستانو، د فالوورزو په اړه ځینې دوستان وایي چې دا فالوورز کمیږي او فرینډز چې دی هلته 0 ښیي. نو ګرانو دوستانو، دغه فرینډز چې دی هلته ډایرکټ فالوورز کې شمارل کېږي. نو په دې خاطر باندې همداسې ښایي. نو هیله ده چې تاسې ورته اندېښنه ونه کوئ. نو ګرانو دوستانو، تاسې کولی شئ د نورو مهمو ویډیوګانو لپاره زموږ فیسبوک فالو کړئ. دغه زموږ د فیسبوک ادرس دی. تاسې کولی شئ چې په خپل فیسبوکونو کې سرچ کړئ. یو شمېر مهم معلومات موږ تاسې ته دلته خپرو. نو که چېرته ستاسې په موبایلونو کې یا په هیوادونو کې دغه سیسټم آن وي، نو ضرور تاسې خپل ملګري دوستان سپورټ کړئ، د هغوی هر پوسټ لایک کامنټس کړئ او مثبت نظر پرې ورکړئ، د هغې سټوري وګورئ او یو بل هم دغه شان سپورټ کړئ. په ډیرو هیوادونو کې خلک چې د همدغه د انټرنیټ څخه عاید ترلاسه کوي. موږ یوازې مصرف کوو خو بیرته ترې عاید نشو ترلاسه کولی. په خپل وطن کې 1 GB په 2500 په 300 افغانۍ اخلو، خو بیا دغه پیسې داسې دي چې سیند ته غورځول دي یا اوبو ته غورځول دي. نو باید یو څه ګټه هم ترې بیرته ترلاسه کړئ. نو هغه ستاسې د یو بل په سپورټ باندې کېږي. ګرانو دوستانو، زه راځم تاسې ته د یوټیوب په اړه وایم. دوستانو، دغه زما د یوټیوب چینل دی، تاسې کولی شئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. نو یوټیوب څخه ما څومره عاید ترلاسه کړی دی ګرانو دوستانو، په 13 ورځو کې تقریبا ما $20 د یوټیوب څخه ترلاسه کړي دي، چې دا د یوټیوب څخه زما عاید دی. نو چې څومره زما ویډیوګانې کتل کېږي، څومره ښه محتوا خپروم، هغومره به زما کسان او تر څنګ ما ته به عاید راځي. نو که چېرته تاسې غواړئ یو ښه یوټیوبر واوسئ، تاسې باید داسې یو محتوا ټولنې ته وړاندې کړئ چې د ټولو د خوښۍ وړ وګرځي، او داسې یو محتوا وړاندې کړئ چې د خلکو لپاره قناعت وړ وي او ټولنې ته ترې استفاده وشي او ټولنې خلک ترې استفاده وکړي. نو دلته موږ مختلف ویډیوګانې دلته پورته کړي دي ګرانو دوستانو. څه ډول د امریکا لاټرۍ ته ثبت نام وکړو، د افغانستان مختلف ویډیوګانې دي، سعودي عربستان د ځینې سکالرشپونو په اړه ویډیوګانې دي ګرانو دوستانو. د ترڅنګ د عربي ژبې زده کړې په اړه موږ یو شمېر ویډیوګانې دلته پورته کړي دي. ډېرو دوستانو موږ سره په دې برخه کې ملتیا هم کړې ده، زموږ ویډیوګانې کتلې دي. ټولو نه نړۍ مننه کوم چې موږ سپورټ کړي یو، که په فیسبوک باندې، ټویټر باندې. بل ګران دوستانو، ټیک ټاک عاید ته به هم راشو چې ټیک ټاک کې څومره پیسې ما ترلاسه کړي دي. نو ګرانو دوستانو، تاسې چې کله ټیک ټاک ته راشئ، سیټینګ ته به راشئ. سیټینګ نه به دلته به تاسې سیټینګ اینډ پرایوسي کلیک کړئ او را به شئ بیلنس ته. بیلنس کې ګرانو دوستانو تقریبا ما به له ټیک ټاک نه یا $15 پورې اخیستي، خو ما زیاتره پیسې ترې راایستلې دي. تاسې هغه دوستانو دا ګورئ چې مختلف وختونو کې $0.5 $0.3 $0.5 $0.30 22 دغه شان نیم ډالر کم د نیم څخه هم کم ډالر چې د ځینې یا په لایو باندې یا په ویډیوګانو باندې ماته راغلي دي. نو که چېرته تاسې وخت لرئ او کار کولی شئ، نو تاسې ډېر څه د یوټیوب، فیسبوک او د ټویټر څخه ترلاسه کولی شئ. دوستانو، دا زما ټیک ټاک دی. نو غواړم چې ویډیو اوږده کړم. تاسې کولی شئ چې د ټویټر څخه هم پیسې ترلاسه کړئ. دلته نو دې لپاره یو شمېر شرطونه دي چې تاسې باید په هغه هیواد کې واوسئ چې دغه سیسټم ورپکې آن وي او پیسې ترلاسه کولی شئ. نو دلته هم تاسې باید په 30 ورځو کې تقریبا 2 یا 3 سپیسونه باید وکړئ او د ترڅنګ مختلف وختونو کې ښه ټویټونه وکړئ تر څو تاسې ته کسان راشي او د ټویټر څخه هم پیسې ترلاسه کړئ. نو ګرانو دوستانو، دا نن ورځ ویډیو چې ما تاسې ته وړاندې کړله،
تاسو کولی شئ د نورو مهمو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او کومه دوست پوښتنه درلودله بیا هم یا د کوم دوست دغه سیستم د دوی په هیواد کې آنو ځکه زیاتره زموږ وطنوال چې دی په بهرنیو هیوادونو کې دي نو کولی شئ چې موږ سره رابطه وکړئ که تاسو کومه ستونزه درلودله نو موږ به تاسو سره په هغه کې همکاري وکړو نو هیله لرو چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي او د پروفیشنل موډ د فایدو په اړه تاسو خبر شوي یاستئ نو تاسو ټولو ته ښه چانس او ښه ژوند